د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د اسلامي امارت د دفاعي ځواکونو پراخ ولسي ملاتړ ترسره شو. د پنجشیر په بیلابیلو سیمو کې د هیواد د نورو ولایتونو په شان د پاکستان حکومت او وروستیو کړنو ضد شعارونه ورکړل شول او د اسلامي امارت امنیتي او دفاعي ځواکونو د خلکو له لوري پراخ ملاتړ ترسره شو. الحمدلله نظام اسلامی است. شاید که نمونه‌اش کمتر در جهان اسلام باشد. ما از جان دل از سرزمین ما از وطن ما باید در برابر دشمنای خارجی دفاع بکنیم. در هر حالت ما آماده هر گونه حمایت، هر گونه دفاع و هر گونه فداکاری و ایثار از مالی باشه و جانی باشه ان شاء الله آماده هستیم. ان شاء الله حمایت خود اعلان میکنیم و ما الحمدلله باعث یک جوان و باعث یک باشنده پنجشیر حاضر هستیم تا یک قدر خونم در کنار نیروهای دفاعی امنیتی کشور مستاچم از وجه به خاک ما دفاع کنیم. برادرای ما هستند فعلا در خط هستند. ان شاء الله ما براشون پیام میدیم که ما در پشت شما تا یک قدر خون ما استاد هستیم. شما در پشتتان ملت است، شما در پشتتان مردم است، شما در پشتتان یک افغانستان منسجم استاد است. تا 40 سال امروز ما موفقانه چقدر پیشروی و چقدر مهمات و چقدر چیزایی که غنیمت گرفتیم باعث افتخار است. ان شاء الله تعالی سر نیروهایمان افتخار میکنیم، سر مجاهدینمان خودمان حاضر آماده هستیم. هر نوع همکاری که لازم باشه ما در خدمت هستیم. این مجاهدین که فعلا در افغانستان حاکم است ما هم از یا حمایت میکنیم. ما هم از امیز که باید از ما هم تقاضا کنن باعث یک فرد باعث یک ملت ما هم در پالی از یا سازیم. هیوادوالو وویل د هر ډول بهرني تیري په وړاندې به د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ درېږي او د خپلې خاورې څخه به په کلکه دفاع کوي. ولسونو د اسلامي امارت د ځواکونو وروستۍ بریاوې وستایلې. ویل چې د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ به کوي.